افغانستان د ستراتیژیک جغرافیوي موقعیت پرېمانه طبیعي سرچینو او د پانګونې د بالقوه امکاناتو په لرلو سره په بېلابېلو برخو کې د پانګونې لپاره غوره او مناسب فرصتونه لري. له دې سکتورونو یو هم د کانونو او طبیعي زیرمو سکتور دی. کانونه او طبیعي زیرمې د هیوادونو اقتصادي ودې او پراختیا کې اغېزناک رول لري. افغانستان له زیاتو او متنوع کاني زیرمو برخمن دی. دغه زیرمې د لوړ اقتصادي بالقوه ظرفیت درلودونکي دي او د پانګونې لپاره پراخ مناسب فرصتونه برابروي چې د اصولي او پایدونکي ګټې اخیستنې په صورت کې اقتصادي ودې او پراختیا ته رسیدلی شي. په دې برخه کې د پانګونې عمده فرصتونه عبارت دي له د کاني زیرمو د دقیق نوعیت او ظرفیت معلومولو په موخه د تفحص او اکتشاف په برخه کې پانګونه، د پایدونکي ګټې اخیستنې اصل په پام کې نیولو سره د کاني زیرمو د استخراج په برخه کې پانګونه، د کاني موادو د تصفیې، پروسس او صادراتو په برخه کې پانګونه، د کانونو په سکتور کې د نوې ټکنالوژۍ د ترویج او پراختیا په برخه کې پانګونه او د کاني سکتور زیربناو د رغونې او پراختیا په برخه کې پانګونه. ټول پانګوال کولای شي په یاد برخو کې د پانګونې په موخه خپلې طرحې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د پانګونې بین الوزارتي کمیټې ته وړاندې کړي.